وایم چې زه تاسو سره درځم هر چېرته چې وایم من جمله کعبې شریفې کې سره ملاقات کو نو غلطه به زه درغلی څه نقص کېده تا به ټول جهان ته ویلي وو چې وګورئ چې نجیب څه خیل سړی دی نو ما ته به د مندناري کړي وو چې راپورته سه صاحب په دې کعبې شاوخوا ته یو طواف سره وکړو چې د حج مو تکمیل سي د حج عمره به سره وکړو که وخت نه دی نو بیا ما څه ویلی سو چې نه زه دا کار نه کړم علیاذم بالله زه کافر یم نو که ما دا کار در سره سر ته رسولی وی به تا ټول جهان ته ویلي چې ودې لیدو صاحب کافر و ما مسلمان که او زه دلته د اسلام خبرې ورته کوم دی چې نه دی صاحب کافر دی ښه مؤمن هغه څوک دی چې بیا په قرآن عظیم شان کې وایي فاتقوا الله چې د خدای څخه ویریږئ واصلحوا ذات بینکم او ټول ذات البیني مسایل په خپلو منځو کې د مصلحت او د سولې له لارې څخه اهل فصل کوي واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین اطاعت وکړئ د خدای او د رسول که واقعا مؤمنین یاستئ